ولې د ځینو خلکو خبرې زړونه لړزوي خو د ځینو حقې خبرې هم څوک نه اوري. فکر وکړه یو مجلس دی لسګونه خلک ناست دي یو کس ورته پورته کېږي خبرې کوي نه عالم دی نه لوستی نه یې خبرې ډېرې ژورې دي خو مجلس چوپ شي خلک ورته غوږ نیسي. ځینې مسکا کوي ځینې سرونه ښوروي ځینې بیا تر پایه انتظار باسي بیا بل کس پورته کېږي. علم لري عقل لري د ژوند تجربې لري خو لا یې خبرې نه دي ختمې شوي چې خلک موبایلونه راوباسي. ځینې ستړي شي ځینې پام نه کوي ولې د اغېز راز په څه کې دی ولې ځینې خبرې زړونو ته ننوځي او ځینې یوازې له غوږه تېرېږي. نن به درته هغه رازونه ووایم چې که پرې پوه شوې ستا خبرې به یوازې وانه اورېدل شي بلکې یادې به شي اغېز به وکړي او زړونه به بدل کړي. اول اغېزمنې خبرې له خولې نه له زړه نه راځي. تر ټولو لومړی راز دا دی هغه څوک چې اغېزمنې خبرې کوي په خپله پرې باور لري. که ستا خبرې یوازې معلومات وي خلک به یې هېرې کړي خو که ستا خبرې احساس ولري خلک به یې احساس کړي. خلک الفاظ نه اوري خلک احساس اوري. که ته د صبر خبرې کوي خو خپله بې صبره یې که ته د تقوا خبرې کوي خو ستا عمل ورسره نه وي نو ستا ژبه به کار کوي خو زړه به دې چوپ وي او زړه چې چوپ وي د بل چا زړه نشي راویښولی. دوهم خلک د خبرو نه مخکې ستا شخصیت ګوري. دا یو پټ حقیقت دی. خلک تر دې چې ستا خبره واوري ستا څېره انداز او چلند ارزوي. اغېزمن انسان په مجلس کې عاجزي لري ځان نه لوړوي خلک نه تحقیروي د زه پر ځای موږ کاروي. که ستا انداز داسې وي لکه زه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ نو خلک به د زړونو دروازه بنده کړي. خو که دې وویل زه هم ستاسې په شان یو انسان یم ما هم دا غلطۍ کړي دي نو خلک به درته ووایي دا زموږ سړی دی. دریم لږې خبرې خو ژورې خبرې. یو ډېر لوی راز دا دی اغېزمن انسان ډېرې خبرې نه کوي خو پر ځای خبرې کوي. ځینې خلک داسې فکر کوي که ډېر ووایم نو خلک به متاثره شي خو حقیقت دا دی ډېرې خبرې خلک ستړي کوي خو یوه سمه جمله خلک بدلولی شي. د مثال په ډول یوه جمله ځینې خلک د خلکو زړونه ماتوي بیا د الله نه د سکون دعا کوي. دا یوه جمله ده خو تر سلګونو خبرو زیات وزن لري. څلورم خاموشي هم د خبرو برخه ده. په دې ډېر خلک نه پوهېږي. اغېزمن ویناوال کله کله چوپ کېږي هو چوپتیا هم خبرې کوي. کله چې ته د یوې جملې وروسته لږ ودرېږي خلکو ته وخت ورکړي چې فکر وکړي نو ستا خبره د هغوی ذهن ته ښکته کېږي. خو که خبرې پر خبرو وتړې نو خبره به یوازې په سر تېره شي زړه ته به نه ښکته کېږي. پنځم د مثال او کیسې ځواک. انسان د دلیل نه زیات کیسه یادوي د نصیحت نه زیات مثال احساسوي. له همدې امله قرآن کریم کیسې لري. نبي صلی الله علیه وسلم مثالونه کارول صالحینو واقعي حالات بیانول. که غواړې ستا خبره اغېز ولري کیسه ووایه واقعي مثال راوړه د ژوند صحنه بیان کړه خلک به خپل ځان پکې وویني. شپږم نرم زړه نرم غږ خو کلک پیغام. اغېزمن انسان غږ نه لوړوي خو پیغام کوي وي. قهر نه ښیي خو حق نه پټوي. نرمي کمزوري نه ده نرمي حکمت دی. لکه څنګه چې ویل شوي نرمي هغه کلپونه خلاصوي چې زور یې نشي ماتولی. اووم نیت بدل کړه اثر به بدل شي. وروستی او تر ټولو مهم راز که نیت دې د خلکو بدلول نه وي بلکې د حق رسول وي نو الله به اثر ورکړي. کله چې د شهرت لپاره نه غږیږي د طالعو لپاره خبرې نه کوي د ځان ښودلو لپاره نصیحت نه کوي نو الله ستا خبرو ته برکت ورکوي. ځینې خبرې ځکه اغېزمنې وي چې ویونکی خپل ځان نه بلکې حق وړاندې کوي. زړونو ته رسېدونکې جمله. نو که ته غواړې ستا خبرې واورېدل شي ستا خبرې احساس شي ستا خبرې بدلون راولي نو ژبه مه کوي کوه زړه کوي کړه ځکه هغه خبره چې له زړه راوځي خامخا بل زړه ته رسېږي. درنو دوستانو که دا معلومات درته ګټور ونو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب او ویډیو لایک او شیر کړئ. د خبرو کولو هنر د صحابه او نیکو خلکو په رڼا کې. تاریخ ته که وګورو ځینې خلک داسې تیر شوي چې نه یې غږ لوړ و نه یې خبرې ډېرې وي خو یوې جملې به یې قومونه بدل کړل. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د منبر خلک نه وو خو د هغوی خبرو د زړونو منبرونه جوړول. دا هنر له کومه و ولې د هغوی خبرې تر نن ورځې ژوندۍ دي ځکه هغوی خبرې د ځان لپاره نه کولې د الله لپاره یې کولې. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو تر ټولو لوړه بیلګه
نبی صلی الله علیه وسلم به لنډې خبرې کولې، خو ژورې خبرې، هرې جملې به یې وزن لاره. فرمایل به یې خیر الکلام ما قل ودل، غوره خبره هغه ده چې لږ وي خو ژوره وي. هغه به خبرې داسې کولې چې ماشوم پرې پوهېده. عالم فکر کولو ته اړ کېده، نه خلک ستړي کېدل او نه یې زړونه ماتول. دوهم، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نرمی او اخلاص. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو، لومړی وینا یې دا وه: زه پر تاسې واکمن شوم، خو زه تر تاسې غوره نه یم. که ښه کار مې وکړ مرسته راسره وکړئ، او که خطا شوم سم مې کړئ. دا وینا نه اوږده وه، نه ښکلي الفاظ یې لرل، خو امت یې خپل کړ، ځکه له زړه وه. دریم، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کلک حق خو صادق غږ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به حق ویل، خو ځان به یې له حسابه نه خلاصولو. یوه ورځ یې وویل: که زه کوږ شوم څه به کوئ؟ یو سړي وویل: په توره به دې سم کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوشحال شو او ویې ویل: الحمدلله چې زما په امت کې داسې خلک شته. دا د خبرو هنر و، د حق منل، د ځان ټیټول، د مشورې قبلول. څلورم، حضرت علی کرم الله وجهه حکمت او مثال. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي: د خلکو سره د هغوی د عقل مطابق خبرې وکړئ. د به د مثال له لارې خبره کوله، د جګړې پر ځای فکر راپاراوه. یوه جمله یې تر سلګونو نصیحتونو زیات وزن درلود. پنځم، حسن بصري رحمت الله علیه د عمل غږ. حسن بصري رحمت الله علیه به ویل: هغه څوک چې عمل نه کوي د هغه نصیحت اغیز نه لري. خلک به د ده وینا ته ځکه متوجه و چې د هغه ژوند خپله وینا وه. د به زیات وخت چوپتیا غوره کوله، خو کله چې به یې خبره کوله خلک به چوپ کېدل. شپږم، د نیکو خلکو راز دعا او اوښکې. صالحینو به د خبرو نه مخکې دعا کوله، د منبر نه مخکې به یې ځان سمولو. ویل به یې: یا الله، که زما خبرې ستا لپاره نه وي، زما ژبه بنده کړه. له همدې امله لږ خبرې خو ژور اثر، ځکه الله ورسره و. اووم، ولې د هغوی خبرې تر اوسه ژوندۍ دي؟ ځکه نیت یې پاک و، عمل یې موجود و، نرمي یې لرله، حکمت یې کاراوه، ځان ښودنه نه حق یې وړاندې کاوه. د هغوی خبرې د وخت لپاره نه وي، د حق لپاره وي. نو که ته هم غواړې خلک د خبرې واوري، خبرې د اغیز وکړي، نوم دې د الفاظو له لارې نه د اثر له لارې ژوندی شي. نو دا یاد ولره: د خبرو کولو هنر په ژبه کې نه دی، د خبرو کولو هنر په اخلاص، عمل او تقوا کې دی. لکه د صحابه وو: لږ ووایه خو داسې ووایه چې تاریخ یې هیر نه کړي. په تاریخ کې داسې خلک تیر شوي چې د کلونو چوپتیا یې د یوې جملې لپاره چمتووالی و، او هغې یوې جملې د خلکو زړونه بدل کړل. نو د خبرو کولو هنر څه دی؟ ډیر ویل که پر وخت ویل. اسلام موږ ته ښیي کله هم خبرې مه کوه، همدا عبادت دی، او کله یوه جمله ووایه، همدا جهاد دی. اول، چوپتیا د عقل ژبه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به ډیر وخت چوپ وو، د دې لپاره نه چې پوهه یې نه لرله، بلکې د دې لپاره چې پوهېدل هره خبره وخت غواړي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به ویل: که خبرې د سپینو زرو وي، چوپتیا د سرو زرو ده. چوپتیا زړه ساتي، خطا کموي، وزن زیاتوي. هغه څوک چې هر وخت خبرې کوي، د هغه د خبرو وزن کمیږي. دوهم، حق ویل خو په حکمت. اسلام موږ ته نه وایي چې حق پټ کړه، خو دا هم نه وایي چې حق بې حسابه ووایه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي: حق وپېژنه، خلک به وپېژني. خو حق ویل وخت غواړي، طریقه غواړي، زړه غواړي. ځینې حق خبرې که په غلط وخت وشي، زړونه بندوي. دریم، جرأت. کله چې چوپتیا خیانت شي، خو ځینې وختونه چوپتیا ګناه وي. کله چې ظلم روان وي، باطل خپریږي، حق تر پښو لاندې کیږي، هلته چوپتیا بزدلي ده، نه حکمت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل: هغه سړي کې خیر نشته چې په خلکو کې حق نه وایي، او نه په هغه حاکم کې چې حق نه اوري. د خبرو هنر دی، پوه شه چې کله ودرېږي او کله پورته شي. څلورم، د زړونو ساتنه د وینا نه مخکې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: المسلم من السلم المسلمین من لسان ویدا. یعنی مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د هغه له ژبې او د لاس نه خوندي وي. نو که خبره زړه ماتوي، عزت ختموي، کینه پیدا کوي، نو که حق هم وي، بیا یې طریقه غلطه ده. پنځم، حکمت. هغه څه چې خبره تل پاتې کوي. قرآن موږ ته یو اصل راکوي: ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت دا نه دی چې هر څه ووایي، حکمت دا دی چې هر څه پرېږدي.
صالحینو به ویل موږ په ډیر څه پوهېدو خو لږ مو وویل. همدې لږ ویلو د هغوی خبرې ژوندۍ وساتلې. شپږم دعا د خبرو نه مخکې پټ زنګ. موسی علیه السلام دعا وکړه رب اشرح لی صدري. صالحینو به ویل که الله زما خبره نه قبلوي زما ژبه بنده کړي، ځکه پوهېدل ژبه د انسان ده خو اثر د الله دی. پای. نو که ته غواړې د خبرو کولو هنر زده کړې دا 3 خبرې مه هېروه. هر وخت خبرې مه کوه، هر حق بې حکمته مه وایه، خو کله چې حق غواړې مه چوپ کېږه، ځکه ځینې خبرې خلک بدلوي او ځینې چوپتیاوې خلک ژغوري. نو دا دی د خبرو کولو هنر، نه د ژبې بلکې د زړه عقل او تقوا هنر دی.